وای سمره خایسته ماشوم راوړی دی دلې د بیبي حلیمې وایا د کوم کلي کوڅې د بیبي حلیمې وایا د کوم کلي کوڅې. پخواني خلک دستور دا و چې چیرې به زنانه روانه وه ده به سترګې مځکې ته وځړوی، دا به قانون چیرې به یې نه کتل. دا خو مجال نه و چې څوک دې په خپل کلي و په وطن کې زنا وکړي، کېدای نه سوه. او زموږ د زمانې خلک دومره بې غیرته سوه، دومره بې وجدانه سوه، دومره بې شعوره سوه. هلته در سره انډیوالي وي، دوم طرف ته دې بیا لور و خور ته په بد نظر ګوري. استغفر الله، نعوذ بالله من ذلک. دا څنګه مسلماني ده؟ دا څنګه انډیوالي ده؟ دا څنګه کلیوري ده؟ دا څنګه وطن دوستي ده؟ دا څنګه همسایتوب دی؟ لږ وشرمېږئ، د الله څه وشرمېږئ. یا عباد الله استحیوا من الله، د الله څه وشرمېږئ. دومره حیا نسته په خلکو کې، نه په زنانو کې دومره حیا سته، نه په خلکو کې دومره شرم سته. دا کاپیرانو موږ و تاسو تیرې ایستلو، تیر موږ و تاسو ته داسې لږ فلمونه راواستوله، پر دې باندې خو خور و مور یوه وپر کې نه و. اوس یې دلته دې مسلمانان په دې باندې اخته کړ. مسلمان ټوله ورځ د بل لور ته ګوري، په هغه موبایل کې، په ټي وي کې، په پلان کې، خود بیا په کوڅه کې هم ورته ګوري. د مسلمان ایمان دې اندازې ته ورسېدی چې دا وجدان ورسره نسته، دا احساس ورسره نسته چې زه کم کار کوم. ګوره دا ښه یاد ساته، په کومه سترګه باندې چې دې نامحرومه ته وکته. مخکې حدیث د مسلم مې ویلی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عینان تزنیان، د اور سیخان به الله په دې سترګو درچخي. بس خلک ایسي چې هر څه یې وکړه هغه کوي. نه، دا ته مسلمان آزاد نه دی. دا د کفارو رواجونه، د کفارو عملونه، د کفارو دستورونه، د دې څه اجتناب کول پکار دي. کافران به موږ و تاسو په نور لهو لعب په فاحشې باندې اخته کوي. ګورې یاد ساتئ، کافرانو نور په هر ډګر کې ماته خوړلې ده، خو یو په دې یو ډګر کې دی کامیابه سوی دی چې څنګه یې مسلمان په سروز او په لڅ فلمو باندې اخته کوي. نور په هر ځای کې الحمدلله زمریانو ماتې ورک. خدا یو څو کسان لا پاته دي، ګوري یاد ساتئ، هغه به هم پر دغه باندې بې پر سر بې داسې بولې وسي لکه د هغه ډبرې پر سر چې ګیدړې بولې ور وکړي. اخر به دی هم داسې ذلیل کیږي. ګوري الله رب العزت خپل دین په خپله ساتي. زموږ استاسو د فاره حیا پکار ده، شرم پکار دی. که څه هم زنانه کوڅې ته راوځي ورته کتل نه دي پکار، زنانې ته دا بې پردګي نه ده پکار، کوڅې ته بې ضرورته باید راونوځي. د زنانې دپاره پرېوتل دا سخته ناروا ده. زنانه لمانځه ته نشي وتلی، زنانې اذان مکروه دي، غزلې بیا څنګه جایز؟ زنانه لمانځه د فرضي لمانځه ته نشي تللی. زنانه د په مسجد حرام کې د دې لمونځ په کوټه کې غوره دی د مسجد حرام. بیا د زنانې دپاره بېله ضرورته راوتل دا هېڅکله اجازه نسته. به هر حال ما مخکې عرض وکړي، شاید ما وخت یاري ونه کړي، خو هغه زما د زړه اهمه مسله چې و هغه پاته سوه. انشاء الله العزیز که د زندګۍ په صفحه کې و، بله جمعه کې به یې ګورو انشاء الله العزیز چې دا زنا کم عواقب دي او د نه زنا د دې بیا کم عزت دی چې سړی نه وکړي، هغه ته الله څونه عزت ورلره ورکوي. الله رب العزت دې موږ په هغه طریقه راولي چې الله په راضي کېږي. الله دې مې د ټولو هغه افعالو څه وساتي چې الله په ناراضه کېږي. الله رب العزت دې ستړي مسلمانان وساکي. الله پاک دې هغه مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور سي. الله تعالی دې موږ و تاسو زموږ ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي.
واخر دعوانا الحمد لله.